السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عزيز الرحمن حازم. أنا من أفغانستان من ولاية قندهار. أنا معلم اللغة العربية هنا في قندهار وعبر الإنترنت. لدي خبرة طويلة في هذا المجال. تعلمت اللغة العربية هنا في ولايتي في قندهار، ولدي خبرة طويلة منذ 10 سنوات في تعلمها. أنا كمعلم اللغة العربية لدي أيضا أنشطة محلية وأيضا عبر الإنترنت في شتى المجالات في العلوم اللغة العربية. أنا معكم هنا في يوتيوب من قناة أفغانري لتعلم اللغة العربية للكتب المواد الدراسية الأفغانية. وهذا الدرس هو كان الكتاب 7 والصفحة 6. نن به زموږ درس د کتاب د شپږمې صفحې سره راپیل کو. په شپږمه صفحه کې موږ د یعنی د سوال یو میتود لرو چې په عربي ژبه کې موږ څه ډول د یو چا څخه سوال کوو. یو خو حل دی چې موږ په مخکې ویډیو کې وویل چې هل انت طالب، آیا ته زده کوونکی یم. نن د حل پر ځای همزه وایو، مطلب دغه درس دی. نن همزه که چیرې چې زور ولري تلفظیږي دا د هل سره معادل دی. یعنی انت طبيب، عینا مثال لاس دی لکه هل انت طبيب، هذا قلم، آیا دا کلم دی. هل هذا قلم، آیا دا کلم دی. هل او دواړه یو معنا لري. د نن په درس کې موږ ځینې لغاتو سره مخ کیږو چې هغه لغاتونه ژباړم په پښتو ژبه لیکل ده. لومړی ولد هلک، دوهم مهندس انجینر، دریم نعم هو، نعم انا معلم، هو زه معلم یم. لا هذا قلم، یا دا کلم دی. لا یا طبيب ډاکټر، رجل سړی. د دغه لغاتو سره د نن ورځې په درس کې موږ مخامخ کیږو. خو مخکې له دې څخه چې درس راپیل کو، تاسو د افغان ری د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د عربي ژبې او نورو پښتو ژبه باندې د نورو علومو څخه برخمن سئ او د هغه د ویډیوګانو څخه استفاده وکړئ. د درس عنوان دی یا حل چې د سوال پکې. مثلا هذا تلميذ، آیا دی زده کوونکی دی. معنا آیا. هذا دغه، تلميذ زده کوونکی. هذا تلميذ، آیا دا زده کوونکی دی. نعم هو، هذا تلميذ، دا زده کوونکی دی. نعم هو، هذا تلميذ، دا زده کوونکی دی. هذا مدرس، آیا دا استاد دی. آیا هذا دغه مدرس ښوونکی، آیا دا ښوونکی دی. نعم هو، هذا مدرس، دا ښوونکی دی. هذا ولد، آیا دا هلک دی. آیا هذا دغه ولد هلک دی. لا یا هذا رجل، دا سړی دی. لا معنا یا. لا هذا رجل، یا دا سړی دی. هذا مهندس، آیا دا انجینر دی. لا یا هذا دغه طبيب، ډاکټر دی. لا هذا طبيب، یا دا ډاکټر دی. یوه خبره ته باید متوجه شو چې په عربي کې چې موږ کله لا وایو نو د هغه او د ورستي جملې ترمنځ یو کوچنی وقفه مهمه ده. مثلا که په دې ځای کې زه وایم لا هذا طبيب مسلسل وایم، مطلب دا دی چې دا ډاکټر نه دی. دلته مطلب دا دی چې لا معنا یا
هذا طبيب دا ډاکټر دی. دلته چې موږ د حمزه بحث وکړو چې حمزه څه معنا لري. حمزه دلته د آیا په پښتو کې موږ وایو چې آیا د حمزه هغه څه معنا لري په عربي ژبه کې. د حمزه او د هل ترمنځ هیڅ فرق نشته. کولای شو چې موږ وپوښتو چې هل هذا تلميذ مثلا، هل هذا تلميذ، هل هذا تلميذ، آیا دا شاګرد دی؟ نعم هذا تلميذ، هو دا شاګرد دی. دغه دواړو جملو ترمنځ هیڅ فرق نشته. هذا تلميذ، هل هذا تلميذ، فرق نه لري. آیا، هل، آیا.